السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې یاره جان حبیب چې کوم دی اوس یو بله نخره شروع کړې ده چې وایي د 500 روپو والا میکونه چې کوم دي میکونو والا هغه راپاسي او د یو غریب کور ته ځي د یو پوډري د هغه دا نخره به تاسو کتلي راځئ تاسو لاول د هغه دا ویډیو وګورئ چې یاره هغه دغه پوډري ته به کوم انداز کوي یاره وجاړه لږ نور وجاړه ورکړه چې د غم ساز ولګوم بیا د سره د حقیقت شیر کوم موږ د پاکستان جی पुलिस वाला जैसे जी लगू को जाड़ा का न देखल पता लगू जा ये पुलिस वाला हमंग पाकिस्तान जी जैसे दी मंगरा टीम के तू के रावल मंगरा टीम की नाराजी पकन तो नो तू ग्लेसविन दला रावला खैर जी बड़ा आवाज को दला दर्ज करना हां जी न जी मंगरा टीम की जी पैसे राना वाली जी अरसर राना वाली बस प्रेम غم دا ویډیو بتاسو د کتلی ملګرو د پول ویډیو به ول تاسو کتلی د خپل پیج وغیرہ باندې چاره دا یو پوډری غریب را ټینګ کړی دی او په خپل سره هغه د ډرامې هغه شنیکشن واخلي یاره په جړا شي بیا په یو موبایل کې د غم ساز هم ولګي چې یاره دا د غم ساز پکې مو لګو بیا وایي ورګه چې ساز بند کو او ډیر مسافر بې وقوفه چې کم دی شته چې یاره هغه به پیسې رالیږي ته جاړه مو ستا ژوند چې به کم دی هغه به بدلیږي او ډیر بې وقوفه مسافر پکې دي د صرف زه دا ویل غواړم چې یاره ته خو د چا سره د روپۍ د خدمت نه چاله یو روپۍ ورکوې چېرته یاره چې په دې باندې به ستا کره وړه شته یا ستا نشته دا ستا سره چې دا کم میک دی نو ستا د هم بیا 500 روپو والا میک دی دا پرتوغاښ چې کوم دی ستا نه زانګي دا پرتوغاښ په ځان پسې راکاږي لاندې دا کاپیر مار دی په ځان پسې نیولی او ته به یې چې یاره د نورو خلکو چې د 500 والا میک راغستی دی ستا سره هم د 200 روپو میک دی د هر کس سره د 200 روپو د 300 روپو میک دی ته لګې چې یاره د 500 روپو والا میکونو والا چې کوم دي د هغو حقیقت ته د ښکاره کړمه د ده مقصد دا دی چې یاره د لږو ډېرو غریبانانو کار چې ته د مسافرو یا په د وطنوال ملګرو کې لږ ډېر خلک چې کوم دی خپل خیرات زکات وباسي د هغوی د کور چې ته چوله وغیره دا پې بلیږي د ده مطلب دا دی چې یاره دا دی چې ته مړه شي چې یاره دا مسافر پیسې نه رالیږي الحمدلله مسافر دومره پیسې ګټي چې یاره خپل کور ته هم لیږي او دغه غریبانانو هم رالیږي دغه د ژوندي هم دا مسافر په دغې باندې دي دا پیسې ولم الله پاک په دغې وجه باندې ورکوي چې یاره دوی د غریبانانو مرسته کوي ته راباسي دا چینګه خپله تا نیوله د بوډاکور په شان دی مکوخ دې نیوله خدای دې تباه او برباد کړه دا وخت ستا د دغه دی او ته چې د دا ګیره پرېږده دومره به دې ګیرې او دا ستا په دې ګیره کې چې ته تور ډکې راښکاره شو نو والله ما له نوم بدل کړه ویښتو له رنګ ورکې راپاسېدلی کله یوه نخره کې کله بله ډرامه کې اوس د 500 روپو والا میکونه چې کوم دی په دې بل سره هم جاړي دا ته څه سړی نه مړه چې ته خدای دې تباه او برباد کړه چې ته تاسو ما ته دا ووایئ چې یاره دی د مسافر ته بېوقوف وي هغه چې ته ناپوه دي تا چې د خپل جیب نه چې د 500 روپۍ ورکړي یو کس له چې یاره راشه په دې باندې نن ځان څه واخله د دنیا روپۍ به په دې په زلو خرچو په دې باندې لګوې یو ورځ به دې چې د داسې نه کړي چې یاره یو غریب له چې ته وړه والې یو غریب له د کور کرایه ورکړي یا داسې نور څه خدمت خو صرف راپاسېدلی چې یاره د 500 روپو والا میکونه چې کوم دي میکونو والا نو ستا سره دا میک د 100 روپو دی تا هم دا پردوغاښ ستا نه زنګي دغه پردوغاښ ته سره ستا سره هم دغه د 500 روپو دی